बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन कोई देखे या ना देखे शबीर तो ज़रूर देखें दलता मूं सरा मरगरी वला दी आगे सरा बखबर को द तेल वाले सरा तेल ब्या 25 रुपये करानी की अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम तफसुम दे जी वहीद गुल नम दे जम हाँ वहीद गुल से पदी में पे के 25 रुपये नूरम करानी की 60 रुपये ने अलावा आगे पर बारा किताब से विलवाड़ी यारा हुकूमत ډیره زیاته ناجیزه راغسره تقریبا دا پټرول دریم ډوز دی چې برابرېږي لکه څنګه چې کورونا دریم ډوز دی حکومت خپل عیاشۍ نه ختموي هغې خپل مراعات نه کموي په سرکاري دغه باندې نه کموي دا اوس وګوره مخکې به دا پټرول په 110 روپۍ میلاوېدل او 250 روپۍ باندې میلاوېږي نو ډېره زیاته ناجیزه ده اوس بس موږ سایکلو په ځای به سایکل یې واخلو دې نه بعد سایکلو نه علاوه سایکل هم 10-14 روپو ته لاړ ها بل خبره دا کومه کده سي دا سلسله روانه نو عوام کې زم دی بس کوي یاره نو دې کم از کم دې نه مخکې د عمران خان حکومت خو چې 5-6 روپۍ به زیاتېدل دا اوس 25 روپۍ 30 روپۍ یار تاریخ کې چرته داسې نه دي شوي دومره ظلم په عوامو باندې نه دی شوی لکه څنګه چې دا حکومت کوي او خپل مراعات نه کموي خپلو مکارنګه عیاشۍ نه کوي او بهر ملک والا چې ورته څه ووایي چې پټرول کم چې د عوامو ضرورت دی هغه ګرانې جي ورته وي ښه جي موږ ګرانو عوامو باندې مصیبت دي په عوامو باندې نه دخ کوي 2000 روپۍ پر هیډ کوک والا ورکوي په 2000 روپۍ باندې څه کېږي مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم دی ساجد په دې مې پې کې دا موجوده اوس دغه چې 25 روپۍ دریم ډوز دی دا نورم برابر هغې په باره کې تاسو څه ویل غواړئ د هغې باره کې دا ویل غواړو چې کم تیر شوی حکومت او په هغې باندې خلکو لاسونه اوچتول چې ګراني راوستې دا او هغه اوس چې دا کم راغل شهباز شریف دی که څوک ګران هم کل او بیا هم موږ ذلیلېږو دا دی ورځ په ورځ ګرانېږي او دا سړی بیا هم ذلیلېږي میلاوېږي نه په اسانه باندې تاسو یې وینئ باقي دا صورتحال دی السلام علیکم وعلیکم سلام تاسو نوم دی جی زما نوید خان نوم دی ها نوید خان په دې مې پې کې موجوده دا دریم ډوز تیاریږي 25 روپۍ نورم ګرانی کې 60 خو ګران شو اب تک دې په باره کې تاسو ویل غواړئ دی بارے کی دا ویل غواړم بلاول خبر به وته کوم اتنی بے غیرت حکومت ہے کہ اس کو د دوی په عوامو باندې او په دې خلکو باندې ډوسه پروا نشته بے غیرتۍ انتخاب ده اوري ځکه چې دوی به دا چغې والي چې یاره موږ به چې کوم دی ارزاني کوو او دا به کوو هغه به کوو نو هغه ارزاني خو دې په ګلې ولګي خو اوس هغه خپل ځای کې پرېږدي هم ډېر ښه ده اورې اوس ولې چل نه ورځي چې په کوم طرف یې واچوم ها بله خبره دا کوم که عمران خان صاحب حکومت نو که هغې به یو 18 روپۍ ګران کو دی به سړکونو ته راووته نو زه دا ویل غواړم چې دا خو د غریب سړي نه ډېر د وس نه بار شو لکه دا اوس کم از کم چې نه نو 100 روپۍ په دې 10 ورځو کې ګران شو دا به څه وایي نو همدغه خبره ده که نه مطلب دوی سره څه پلیننګ نه و دوی صرف د کرسۍ غله دي او کرسۍ دپاره راځي پوه شوې او کرسۍ ورته میلاو شوي د هغوی ما ورته اوس څه کوي که پلیننګ ورسره وی نو اوس به ارزاني راوستی وي پلیننګ نشته صحیح شو ډېره مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم دی جی ملک امیر محمد خان ها ملک امیر محمد خان په دې مې پې کې دا اوس لکه د کرونا په شان دا دریم ډوز دی چې اوس وایي 25 روپۍ ګراني کې دی نه مخکې 30 ګران شو بیا 30 ګران شو هغې په والي سره تاسو څه ویل غواړئ نو دا خو معلومه خبره ده چې دا د غریبو خلکو سره د عوامو سره ډیر ظلم دی چې د عمران خان په حکومت کې به 15 روپۍ زیات شول نو چې دا کم د 40 شور دي دا به راپاڅېدل او کانفرنس به وکړي چې دا غریبان خلک دا دومره ګران تیل نشي افورډ کولی دې څه په ملک کې مهنګايي رسي ډالر 208 روپۍ ته ورسېدل نن موجوده نن ریټ او کم نه کم 240 لا چې کم پټرول ورسېدل دې څه په ملک کې مهنګايي راله دې څه غریبو خلکو ته غټ نقصان راځي دا نشي برداشت کولی دا پکارو چې دوی ویلي چې موږ له حکومت میلاو شي نو موږ به چې کم د ارزاني راولو ګراني جوړه ارزاني را نه واسطه او دو دا خبره کوي چې یاره دا د عمران خان مایدی دي مایدی پرې تاسو خپل باندې دا 11 کم 12 پارټي دي دا تاسو متفقه تور باندې کینی او د ملک د لپاره سوچ کوي چې دا څه کول پکار دي غریب خلکو لپاره اوس بهر ملک سعودي ته لاړو شهباز شریف دوبۍ ته لاړو ترکیو ته لاړو قرضه ولا ورنکړه MF ولا قرضه ولا ورنکړه څه وجې نه چې وخت پته و چې دا 40 ټول غره دي او په دې باندې اوس هم دفعې دي د حکومت طرفه چې کم دی دې ته ټیم نشته چې دا به کله ګرفتاریږي ها اوس په دې مې نور پې کې
چې عمران خان حکومت تاسو ته څنګه ښکارېږي؟ یو په سله بهتر عمران خان په خپله غل نه و او حکومت یې ښه ټیک ټاک روان و دو واغشتو چې وایي غشتو چې نشي کولی ولې یې ته اغشتو په کار و چې عمران خان نه یې نه وای اغشتی د کم 15-16 سال مهینې دي دا یې وله ورکړې وای په خپله به چې کوم دی دوی ته حکومت پاتې شوی دوی ته واغشتو عمران خان ته یې ظلم وکړو اوس د عوامو سره ظلم روان دی ګراني راولي دوله نه و په کار چې عمران نه حکومت واغشتو چې نشي کولی ولې ګراني راولي. صحیح شو. ډېره مهرباني ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څه نوم دی جی؟ سراج. سراج. ها سراج په دې پی کې دریم ډوز د کرونا تیاریږي هغې په باره کې تاسو څه ویل غواړئ دا 25 روپۍ نور هم ګرانېږي؟ یاره والله خبره همدا ده که نه چې هر هفته کې 10 روپۍ دا موږ په دې یېرېږو چې بس دا حکومت اخره پورې هم دا حساب کوي دا 2 میاشتې تېرې شي او 10 روپۍ سیوا کوي دا خو زموږ حالات دا زه خپله د رشکې ډریور یم یقینا که بس نه سبا نه مې گاډی ودروم ولې چې سینجي راسره نشته بس پټرول واره نه کوي که سپرلی ته وایي چې 100 سیوا راکړه نه ورکوي هغې نه مني چې پټرول ګران شي. صحیح شو. ډېره مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم سلام. تاسو څه نوم دی جی؟ انجم نوید. ها په دې مې پی کې د کرونا حساب سره دا دریم ډوز تیار شو 30 یو ځل ګران شو 30 بیا ګران شو اوس 25 روپۍ ګرانېږي موجوده حکومت په حوالې سره تاسو څه ویل غواړئ؟ یار هسې زه یو خبره کومه چې موږ غلام قوم یو کروټۍ 1 लाख روپۍ شو او پټرول 1 کروڑ روپۍ فی لیټر شو موږ بیا به همداسې غلی ناست یو ټیک شه نو همدقسې لیډرانو پسې زنده باد مرده باد به وایو موږ غلام قوم یو مړ قوم یو ټیک شو که نه بس الله پاک دې را باندې رحم وکړي که نه موږ په خپله کوشش نه کوو چې ځان له څه جوړ کړو بېشکه نه ځان ښه کولو کوشش نه کوو او چې موږ څو پورې په خپله کوشش نه کړي الله پاک موږ نه ښه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم دی جی؟ اقبال. اقبال په دې مې پی کې د کرونا دریم ډوز تیاریږي لومبۍ 30 بیا 30 اوس 25 د هغې په باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ یار د کرونا نه خو لا فلحال خبر نه و دی نورو مسلو په ټینشن کې کړي دغه کرونا ده که نه لکه دا پاکستان کې فلحال دا کرونا ده نو 25 روپۍ نور هم ګرانېږي هغې په باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ نو بس دا د امپورټډ حکومت چې کوم دی کارنامې نه دي کوي لګې دي عوامو سره زیاتی دی شروع دی او بس دی د خدای غرق او تباه کړي دا ظلم یې په خلکو باندې راغستی. صحیح. ډېره مهرباني ډېره سارے چور ہیں سارے چور ہیں ہاں جسے بتاؤں نا سارے چور ہیں یقین مانو سارے چور ہیں یہ جتنے بھی ہیں عمران خان ہو گیا نواز شریف شہباز شریف یہ سارے چور ہیں یقین مانو ہاں سارے چور ہیں سارے چور ہیں یہ ڈاکو ہیں سارے